محقق او د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په یوه غونډه کې ګډون کړی دی. نوموړي د مذاکراتو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د دریځ په اړه وویل. ښاغلی خلیفه صاحب حقاني د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یوه انګېزه لري. که څه هم هغه پخوا د ډیرو جنګونو او چاودنې وکړې، خو څوک چې د جنګ سړی دی د سولې سړی هم دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي د سراج الدین حقاني داسې ښکاري چې د سولې سړی وي او هغه په خبره سر خلاصیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود له طالبانو وغوښتل چې مذاکراتو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمد ازادۍ راډیو ته وویل. د وینا په ناسته کې وویل شول چې طالبان په تیرو 3 کلونو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښودلې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کارونو ته له توجه پرته یې خپل کسان په دولت کې ګمارلي دي. نوموړي زیاته کړه د سیاسي لیدلوري په نوم یوه ډله ده چې پکې ډاکټر صاحب رنګین داد، فیضبستان محمد یونس قانوني، احمد مسعود، حاجي محمد محقق، شاه محمد میاخیل او یو شمېر نور سیاستوال چې شمېر یې 11 تنه دی شامل دي. دویمه ډله د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو پایلو په نوم جوړه ده چې پکې فضل احمد معنوي، فوزیه کوفی، محمد نظیف شهزاني او نور ملګري شامل دي. درېیمه ډله کې چې د بشري حقونو، د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو د نقض پیښې تعقیبوي او راپور ورکوي، او څلورمه ډله د افغانستان د اقتصادي نقشې لارې جوړولو لپاره ګمارل شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان.